هغه مصروف دی خو زما دپاره نور خو فارغ دی د هر چا دپاره د زړه له تاوه خولې شوی یم د زړه له تاوه خولې شوی یم ګریوان به خلاص کړم د هوا دپاره د زړه له تاوه خولې شوی یم ګریوان به خلاص کړم د هوا دپاره یوسفزی صاحب د یو څو شعرونه دي د خپلې ځوانۍ قبر ته لاس لپه په دعاو د خپلې ځوانۍ قبر ته لاس لپه په دعاو بوډا غوندې یو کس و د وخت ستره مقبره کې ویښته مې واورین شوي که ویښته مې تک سپین شوي ویښته مې واورین شوي که ویښته مې تک سپین شوي څه فرق خو راغلی آینې زما څهره کې د غزل مطلع عرض کوم نن سبا مې حافظه هغه کمره ده نن سبا مې حافظه هغه کمره ده چې چبي د تلې سیند کې پرته ده زړه د تلې د زنځیر هغه کونډه ده زړه د تلې د زنځیر هغه کونډه ده چې د غم او خواخۍ جوړه پرې توله ده د بجلۍ تارونه کرنډ لکه چې راکړي د بجلۍ تارونه کرنډ لکه چې راکړي داسې تکه زیړه وخت مې څهره ده د بجلۍ تارونه کرنډ لکه چې راکړي داسې تکه زیړه وخت مې څهره ده هم په سترګه مې پرده راګرځي اورې هم په سترګه مې پرده راګرځي اورې هم ګرده کې مې د کاڼي اوازه ده هم په سترګه مې پرده راګرځي اورې هم ګرده کې مې د کاڼي اوازه ده ژوند بس خوب کې د انسان په شکل ګورم ژوند بس خوب کې د انسان په شکل ګورم جنگ کې مړ دی او شنېدلې سینه ده ژوند بس خوب کې د انسان په شکل ګورم جنگ کې مړ دی او شنېدلې سینه ده تنها شوی سړی لاس تر زنې ناست دی تنها شوی سړی لاس تر زنې ناست دی شاید زړه یې راکش کړي څه کیسه ده شاعر څه دی د خیالونو یو دکان دی شاعر څه دی د خیالونو یو دکان دی شاعري څه ده د دې دکان کاته ده دا غزل به وهمي کله وی لیکلې دا غزل به وهمي کله وی لیکلې په کاغذ کې رنګ شوی ترې ده مننه